السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د یوټیوب سرچ سوې هسټري ډیلیټ کړئ. یعنې دوستانو یوه ملګري دا پوښتنه کړې وله چې زه څنګه کولی سم چې د یوټیوب سرچ سوې هسټري ډیلیټ کړم. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو یوټیوب خلاص کړئ، کله چې تاسو سرچ بار ته راسئ، اوس که دلته تاسو هر شی سرچ کړي وي او تاسو غواړئ چې دغه له دې ځای څخه ختم کړئ، نو دغه به تاسو څنګه ختموئ؟ د دې لپاره به دوستانو تاسو په بیک باندې ولاړ شئ، د هغه رقم به تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به ګوره دوستانو بیا تاسو راسئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، جرنل سو، د هغه رقم اډیو پلی سوه، د هغه رقم ډاونلوډ سو، واچ آن ټي وي سو او د هغه رقم هسټري اینډ پریویسي سوه. نو دوستانو تاسو به راسئ په هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، دلته ګوره دوستانو تاسو ته دوې هسټریانې درکوي. یو واچ هسټري دا کوم شیان چې تاسو کتلي دي، یو سرچ هسټري دا کوم شیان چې تاسو سرچ کړي وي. نو دوستانو تاسو به دواړه ختم کړئ. تاسو به راسئ په کلیر واچ هسټري، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم کلیر واچ هسټري دغه به تاسو کلیر کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه کلیر کړئ، هغه به کلیر سي او د هغه رقم دوستانو کلیر سرچ هسټري. کله چې تاسو په کلیر سرچ هسټري باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به کلیر سرچ هسټري وایي، هغه به له دې ځای څخه ډیلیټ سي. نو دوستانو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې په یوټیوب کې کوم شیان تاسو سرچ کړي وي هغه ټول ډیلیټ کړئ. نو ګوره دوستانو کومه ډیټا سي، یعنې کومه اپشنان چې ما دلته سرچ کړي ولو، کومه سرچ بار کې چې ما هر شی لیکلی و هغه ټول له دې څخه ختم سولو. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د یوټیوب هسټري ډیلیټ کړئ. نو که تاسو هم هره پوښتنه لرئ، هرې ویډیو ته مو ضرورت وي، لاندې موږ ته په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.